پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې تاسو د لارو حق ادا کوئ هغه دا چې تاسو چاته زنانه تېرېدله نظرونه لاندې کوي نظر لاندې کوي شاوخوا ګوره مه بده خبره یې خوند هم نه کوي زموږ د خو علاحده ځوانان اوس خو د سکول چټیانې دي علاحده دا سارمال زه مدرسې لره ځم د علاحده ځوانان په دا الان کې تازه د خوب راپورته شوی اخیرا مردار پتلون یې اغوستی بس په دروازه کې ولاړ خالد د سکول بچانی مچانی تیریږي بس دا په خاطر ولاړ اوس د دا خیال چې زه خو نو یم د جهان شین خر ټول په نظر ډېر وخت کې نه مو ویل دې دپاره بیا ووایم نو دا جهان هم دغه رقم دی یا دا هر چا صبر خلاصېږي د اتوار پر ورځ بیا ول نه یې ولاړ دا مه کوئ سید که زما ستا د کور څنګ ته یو سړی درېدي هغه ته وویل دا شی مه کوه یار که نن د بل چا خور تېرېږي نو سبا زما او ستا خور تېرېږي دا خبره خلاصه صحیح سلو علاحده موږ په دا باندې ولاړ یو علاحده د سکول و مخ ته مطلب تېرېږو علاحده د سکول د چټۍ په ټیم د حالت یو ځای کښېنو نه دا چش دی دا اوس په دې باندې چش کېږي پر خپله خور سر ورکوي د بل په خوب څکلي نو بیا خو ایمان اوس بیا خو منافقت شو نو دا به نه کوو سید الله رسول فرمایي نظرونو سره تورې بیخي ډېر دی وکف الاذى د الله رسول فرمایي ضرر تاوان به چاته نه رسوي او که ضررمنو تاواني شی پروت هغه به د لارې لرې کوي پر لارې ناست به تاوان به چاته نه رسوي نقصان به نه رسوي دا زموږ د سارا خلک خو نو تی به ډېر کم در معلومېږي د سارا کې ته تېرېږه او شنیانې په ډبرو ودي موټر په ډبرو ودي یوې دره وه چې راځي پر موټر بیلې کې کښلي روان یې علاحده خلک پسې ګوري څه کیسه ده اوس دا حیران به شي چې خدایه په څه غم اخته شوم چیرې راغله علاحده د تاوان او د نقصان اراده یې علاحده دلته په دا بازار کې موټر ودروه 10 ورځې ولاړې وه په سارا کې نیمه ورځ ودروه بیا یې ته خالي وګوره چې څه په کړي نو د الله رسول فرمایي د لارې څه به ضررمن شی لرې کوي دا خو بل حدیث کې راځي او چاته تاوان ونه رسوي تاوان به دفع کوي یو سړی را روان دی وروره موټر یې پنکچر شو ورسه سپین ږیری دی زنانې ورسره دي دا زموږ د خو شرارت چې زنانې ورسره بیا هر څوک خدمت ته درېږي که زنانې نه وي بیا هر یو جن تېرېږي ورسه خدمت یې وکړه ورته ودرېږه چشت په کار دی په کور کې یو پانه مانه ولا هغه راوړه کومک ورسره وکړه یا غوټ ورباندې درنه ولا یا ګاډۍ نه سټارټېدله یا یې دیکه غوښته ورې که پروا نه لري د الله رسول فرمایي داسې وخت به الله راولي ته به سپین ږیری یې ګاډۍ به در خراب وي بار به دې دروند وي وړلی به یې نه سې هېڅوک به نه وي په دا وخت الله به یو ملایکه د انسان په صورت کې راولي ستا خدمت کوي ملایکه به د انسان په صورت کې راولي د الله رسول فرمایي دویم حق دا دی تاوان ضرر به چاته نه رسوي ضررمن شی او په لارې کې شیشه پرته وه میخ پروت و تخته پرته وه ډبره ته د لارې څه لرې که دا لرې که د الله رسول فرمایي مسلم شریف حدیث دی په جنت کې یو سړی ګرځېدی ډېر خوشحاله و ډېرې طبیعت برابر و مال څنګه په چیچ راغلی ول یا رسول الله دا د لارې سم یو ضررمن شی لرې که یو شی پروت بس الله را سره راضي شو پر دې خبره چې یو سپین ږیری یو مشر یو بابا یو نیکه پکې ګزار نه سي یو زنانه یو حیوان یو کوچنی بچی پکې ګزار نه سي تاوان ونه رسېږي وایي الله صرف پر دا خبره راوستل که په تهجد کې درې موږ خو تهجد نه کوو که په جهاد کې درې موږ خو جهاد هم نه کوو که په تبلیغ کې درې موږ خو تبلیغ هم نه کوو نو بیا به جنتیان خالد دی وایي تبلیغیان مجاهدینو د امنایان به وایي اشنو دا نور خلک به څه کوي څوک الله رب العزت پر یوه ډبره باندې وبخښي څوک الله رب العزت پر یوه منګي باندې وبخښي څوک الله رب العزت کښنی نلکه د باندې راایستلې د خلکو توبه ورکوي پف د دې بیا ثوابونه نه تمامېږي دا ثواب یې تمامېدن نه لري چې چا نلکه راایستلې ده او چا توبه ورکوي پف د الله رسول فرمایي یو سړی را روان دی یو ګیلاس اوبه دې ورکړي تږی و تم تږی دی تا وده تاول ورکړي د الله رسول فرمایي دا دونه ثواب لري لکه غلام چې ازار کړي بل حدیث کې راځي او که دی تږی و دی تږی و ډېر او تا ګیلاس اوبه ورکړي دا دی لکه دی چې د مرګه بچاو کړي څوک د مرګه بچاو کړي څونه غټ ثواب دی خالي دا یو ګیلاس اوبه موږ خو نو په بدو ډېر غښتلي ولې بد خلک پرورش مې غلط شوی دی او تربیت مې چپه شوی دی په چپو علاقو
معاشره کې اوسېږو، تر څو په بدو خوشحاله کېږو، تر څو خلکو مې بد خلک خوښ دي، تر قرآن مې هغه فیسبوک ډېر خوښ دي، نو بیا خو نو د هر شي خپل اثر دی. د زمزم خپل اثر دی، د شراب خپل اثر دی، د لمر خپل اثر دی، د تیارې خپل اثر دی. نو دا خو ستا نو د فیسبوک خپل اثر دی، د قرآن پاک بیا خپل اثر دی. ورد السلام، بل حق د لارې دا دی، د الله رسول فرمایي چا سلام درته وایي جواب ورکوه وعلیکم السلام وعلیکم السلام. یا ته روان ولې خلک ناس و السلام علیکم. د الله رسول فرمایي د قیامت یوه علامه ده، د خلک خالي و هغه چا ته سلام وایي دی پیژني، چې دی پیژني هغه ته سلام نه وایي. صحابه کرام چې ورسره روان په مابینځ کې به درخته راغلی، یو په دې خواس بل په دا خواس، چې سره ملاو به سو بیا به سلام وایي السلام علیکم. حضرت عبدالله ابن عمر به علیده بازار له راغلی، په بازار کې به ګرځېدی بېرته به رالو، ملګری ورسره و، غلام طالب ورسره و. بیا پوښتنه ځینې وکړه بازار له ولاړې نه دي شی اخیستی دي، نه دي شی رانیولی، دا ولې؟ ول خالص د سلام دپاره ولاړم، خلکو ته سلامونه وایي السلام علیکم. او د الله رسول فرمایي دا د جنتي سړي علامه سلامونه ډېر ویل، جنتي سړي علامه ده. او دا په جنت کې به هم سلامونه ډېر، په جنت کې به هم سلامونه ډېر. موږ خو دا شي بدنیت دي سارا لچ بیا ورسیا بیا بل لکه سره سخته بدنیت دي انو ګرځو. او سلام خو نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په تېرېدی کښني الکام بعضې به یې کول، ورته وبه السلام علیکم السلام علیکم، بیا به یې واورېدل، یوه به نه واورېد، یوه به جواب ووایي، بل درې واره بیا ورته السلام علیکم السلام علیکم. موږ خو نو هر یو من خو نو چاته کم ته سلام نه وایه، هو بس والامر بالمعروف، په لاره کې ناست دی امر بالمعروف کوه. د لمانځه ټیم شو، د چا پام نه ورته، د لمانځه ټیم دی. یو سړی ناولد و، هغه ته نه معلومېدله چې د جومات دلته پر څو بجې دی، ویښ ورته جومات پر 2 بجې دی. صحیح شو. هلکان ناست ولو په یو مجلس و، په ګپه باندې ولو، غږ پر وکړی ورو، د لمانځه ټیم شولو، دې ته امر بالمعروف وایي. صحیح شو. او بیا یو چا سره جنګ و جګړه وله، په ملامت ورته ووایي ته ولې وروره په ملامت یې ورته غلط کار وکړي او ښکنځاوې هم کوي. او بله خبره والنهي عن المنکر، دا یې آخري حق دی، خلک د بدو سره راګرځوي. یو سړی په روډ کې ولاړ دی، و زنانو ته ولاړ دی، علیحده ورته ولاړ دی، ورته ووایي ورته سړی کار مه کوه، بده خبره دا کار سړی کوي نه، که پر زورور وي بیا په زوره منع کړه، مې کوه څه دپاره درېږو، خاص کر ستا وراره دی، ستا بچی دی، ستا بل بالکل اجازه ورته نه درکوم بالکل. او دا بل حدیث کې دا د مسلم شریف حدیث دی، په هغې کې بیا دا ده وحسن الکلام. پیغمبر اسلام فرمایي د لارې یو حق دا دی که تاسو پکې ناست نو ښې خبرې کوئ، بدې خبرې مه کوئ، سیټیانې مه وایاست، په خلکو پسې نارې مه وایئ، چیغې مه وایئ، خاص کر زنانې تېرېدلې، خاموشي اختیار کړئ، زنانې تېرې شي بیا خپلې خبرې وکړئ. کله زنانې تېرېږي دا الکان نږدې به دا موټر کې ته ناست شي شک شوی د الکان سره ګایېږي، د خپلې مور، د خپلې خور، د خپلې لور، د خپلې کور والا پر مخ وشرمېږي چې دا یې څه سره وویل. نو په دې وجه د الله رسول فرمایي د لارې حق پر ځای کوئ، د لارې حق په باندې واورېدئ عزیزانو. موږ به خپل کوشش پوره کوو، موږ به خپل کوشش کوو، یو ګناهګاره بې لارې بې دینه بد خلک یو، خو بس کم سے کم یا الله رب العزت په موږ دې دغه ټولې واورېدل، د الله د رسول ښایستې خبرې په موږ واورېدې، یا الله توفیق هم راکړه چې زه عمل ورباندې وکړم. یا الله زما په سترګو کې، زما په دماغ کې، زما په زړه کې، زما په فکر کې دا خبرې راته ښایستې کړه چې زه بیا خوند پر واخلم او عمل زه ورباندې وکړم. یا الله ما داسې مه جوړوه چې د الله د رسول د خبرو څخه مې نفرت وشي، بد مې ځینې وشي، کرکه مې ځینې وشي او خوند نه راکړي، داسې ته مې الله نه جوړوي. بس الله رب العزت مې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې را نصیب کړي، الله دې د بدمرغۍ وساتي، الله دې د بدقسمتۍ وساتي، الله دې مې سړي کړي. هغه مور وزوی ته وایي زوی خدای دې سړی کړي، حالانکه په ژړه باندې نو سړی خدا نه معنی چې خالی لوی سولې، سړی دا معنی چې د سړي سره کومې خبرې دي هغه مطلب پتا کې صالح یې، هدایت یافته یې، دیندار یې، ښه یې، با اخلاقه یې، دا ټولې خبرې دي. نو په دې وجه الله دې موږ هم د رښتیاو سړي کړي، الله رب العزت په اسلام کې سړي کړي، الله رب العزت زموږ د لاسه و خلکو ته خیر ورسوي، الله دې زموږ د لاسه و چاته شر نه رسوي، او د بل د شر دې خدای وساتي، د بل خیر دې الله را نصیب کړي. الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله د مرګ پر حال دا ټول را نصیب کړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول